أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. سورة صاد درشتم سپاره دا 140 نمبر آیات دی. په دې آیاتونو کې هم واقعات ایوب علیه السلام بیانېږي. مطلب هم پکې دا و چې ایوب علیه السلام هم الله تعالی ته محتاج دی. پاغم ابتلاعات او امتحانات راغلی او بیماریانې پې راغلی وي او بیا یې خپل فریاد رب العالمین ته وکړو. فرمای رب العالمین واذکر عبدنا ایوب، یاد کړه اے پیغمبر عبدنا زمون بندا ایوب علیه السلام. په عبد کې اشاره ده چې پیغمبران چې دي دا د الله بندگان دي، الله ته محتاج دي. په ایوب علیه السلام باندې بیماری راغلی وه. امام طبری رحمه الله دا یو حدیث هم ذکر کړی چې تقریبا 18 کاله په ده باندې دا مرض او دا بیماری وه. د ډېر مالدار او ایوب علیه السلام خو چې کله پې دا بیماری راغله ټول مال او حال هر څه ته الله تعالی واخسته ابتلاءً، حتی د اهل و عیال د بچی او د بال بچ هغه ته الله تعالی واخسته مړه شو. خو ایوب علیه السلام صبر وکړو او د ده نه خپل پردیم ټول جدا شو، سوا د خپلې بیبي نه چې هغې شپه ورځ خدمت کو. واپس چې کله دعا وغوښته چې وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر، الله زه بیمار یم، ما ته تکلیف را رسېدلی او الله ته ماله شفا راکړي. نو الله ورله شفا ورکړه او چل یې ورته وښودو چې په دې طریقه به ستا بیماریانې ختمې شي. هغه الله تعالی دلته بیانوي. نو خلاصه دا ده چې امتحانات دا راځي په نیکانو بندگانو حتی په پیغمبرانو باندې. نو امتحانونه دا د الله تعالی د لرېوالي علامه نه ده چې انسان د الله تعالی نه لرې وي امتحانونه به پرې راځي. نه، کله په نیکانو بندگانو هم راځي، دې سره نورم درجات اوچتي. نو فرمای رب العالمین واذکر عبدنا ایوب، او یاد کړه زمونږ بنده ایوب علیه السلام. اذ نادا ربه، کله چې آواز وکړو رب خپل ته، معنا دعا یې وغوښته. انی مسنی الشیطان، چې یقینا رسولی دی ماته شیطان بنصب، تکلیف و عذاب او عذاب. نصب ویل کېږي بدني مرضونو ته، مرضونه راته رسېدلي، او عذاب ویل کېږي خارجي مصیبتونه، لکه مثلا مالم هلاک شو، اهلم هلاک شو. او په سورة الانبیاء کې داسې و چې انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له. ای الله ما ته تکلیف را رسېدلې د بدن، الله ماله شفا راکړي. نو الله فرمایي فوراً موږ ورله دعا قبوله کړله.
دلته ګوره داسې وایي چې مسنی الشیطانو د شیطان د طرفه ماته دا مصیبت را رسېدلی. د دې علماو ډېرې وجې بیان کړي خو یو دوه پکې راجح دي. یو دا دی چې د شیطان د وجې نه په وسوسو کې مبتلا شوم، قسمه قسم وسوسې راته راچوي. الله نور مې د شیطان د وسوسو نه بچو ساته او مال شفا راکا. او دویم مطلب دا هم دی چې کله کله دا شیطان دا پیری چې دی په سړي باندې پریکټیکل گزار کوي داسې. حتی دا طاعون بیماری چې دا د دې باره کې راغلی دی چې دا د شیطان گزار وي د پیری په انسان باندې، د هغې نه بیا دا وباګانې شروع شي. نو شیطان کله کله عملی ضرر انسان ته رسي، دا هم کېدی شي. او دریم مطلب علماء دام بیان کړی دی چې کله تا ته یو ضرر در ورسېدو د هغې نسبت الله ته مه کوه. ادب دا دی وما انسانیه الا الشیطان، لکه د موسی علیہ السلام شاگرد یوشع علیہ السلام چې ویل چې ما نه شیطان هیر کړل، شیطان ته نسبت کوه. نو معنا دا د انی مسنی الشیطانو چې یقینا رسولی دی ما ته شیطان یا په وسوسو سره یا په عملی طریقې سره، بنصب مرض و عذاب او تکلیف. نصب ویل کېږي، نصب معنا دا ده چې بدني مرضونه و عذاب او دارنګې خارجي بیمار خارجي امتحانات، لکه بچی مې ملاړل تبا شمړه شو او مال مې ملاړو هلاک شو ختم شو. نو الله رب العالمین ورله دعام قبول کړه، طریقې مې ورته وښوده چې څنګه به ستا بیماریانې ختمې شي. ورته یو فرمایل ارکض برجلک، ارکض معنا ووهه، دا ځمکه ووهه، برجلک په خپله خپه باندې، په پونده باندې یا په خپه باندې د ځمکې له داسې یو ګزار ورکه. نو د هغې نه اوبه را روانې شوې، چینه ترې روانه شوه. لکه څنګه چې اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام پرېښودو بواد غیر ذی زرع د مکې په دغه بیابان کې هغې خپې ووهلې، د هغې نه اوبه راووتې. دغه شانتې ایوب علیه السلام ته الله وویله چې ته دا ځمکه په خپله پونده په خپه باندې ووهه، نو د دې نه به یوه چینه راوځي. چې راووته څه چل به وشي؟ هذا مغتسل بارد، دا ځای چې دی دا ځای د لمبلو دی، بارد یخه، یخی اوبه ترې را روانې شوې. وشراب او د څکلو دي، اوبه د څکلو دي. ګورئ دا لمبا چې وه دا د دې دپاره وه چې دا د بدن بیماریانې ختمې شي، چې ویې لمبل د بدن بیماری ختمه شوه. او اوبه ترې وڅکه چې دننه په بدن کې دننه چې کومې بیماریانې په خېټه کې، په سینه کې، په ګردو کې، نو هغه به د دې څکلو سره ختمې شي. نو هغه شانو شو، الله ورله شفا ورکړه. نو ناګهانه دی را روانو اثارو کې راغلي، خپلې ښځې ولیدو په مغه ځوانۍ په شکل ښایسته شکل باندې الله ورله ښایسته شکل ورکړو. نو دی ډایرک ورغی هغه تپوس وکړو چې ته څوک یې؟ ته خو داسې لکه د نبی الله ایوب، د ایوب علیه السلام په شانتې یو سړی. هغه ورته زه همغه یم، الله راته صحت را واپس کو. په سکندونو کې الله ورله صحت ورکو. ګورې روغ صحت هم ورله رب العالمین ورکو. او بچی مړه شوي وو یا خواره واره شوي وو. ووهبنا له اهله، اکثر مفسرین لیکلي چې بچی مړه شوي وو، خو الله ورته دوباره همغه بچی را ژوندي کړل یا نور بچی الله ورکړل. ووهبنا له او وبخو مونږه د ایوب علیه السلام ته اهله بال بچ د هغې په بیرته را ژوندي کولو سره. الله تعالی قرآن کې یو څو واقعات داسې بیان کړي دي چې مړي دوباره را ژوندي کړي. یو پکې دا دی ومثلهم او په شان د هغوی معهم ورسره نور رحمتا منا، د وجې د رحمت زمونږ نه، د وجې د رحمت زمونږ نه. اشاره ده چې په الله تعالی باندې څوک زورور نشته. یعنی ایوب علیه السلام نور پیغمبران دا ټول محتاج دی الله تعالی ته. و ذکر او نصیحت دی لأولی الالباب،
خاوند عقل والاو ته خالص عقل والاو د پاره وذکر لأولی الالباب نصیحت دا دی چې په صبر کې کامیابی ده او رحمت د الله تعالی ډیر پراخه دی دا غینه نه امیدی دانه د پکار عاجزی پکار د الله تعالی ته یعنی په دې واقعه د ایوب علی السلام کې نصیحت دی د عقلمند خلکو د پاره وخذ بيدك ضغطا د دې آیات په مطلب باندې بالا پوښو چې د دې واقعه بیان کو اصل کې ډېر واقعي علماء بیان کړي خو راجح دا دی چې دا شیطان د ایوب علی السلام بیماری ډېر اوږده شوه نو شیطان راغی د طبيب او د ډاکټر په شکل باندې د خزې ته چې زه ډاکټر یم زه د علاج به وکم خو یو شرط دی زما په نوم باندې یا د غیر الله په نوم باندې یوه ذبحه تاسو وکئ یو توره چرګه مثال په طور باندې یو مال یو چیلې عام خلک چې وایي دا حلال کوي او یا داسې ووایه چې که ښه شو نو بس داسې ووایه چې دا شفا ورله تا ورکړه نو هغه راغی ایوب علیه السلام ته یې ویله چې داسې یو کس راغلی و نو ایوب علیه السلام په بیمارۍ کې ورته غوسه شو چې ګوره ستا خو د توحید عقیده ده ته د دې شیطانانو خبرې مني نو دا نظر یې وکړه که زه الله روغ کړم نو زه به تا 100 دورې 100 چوکې به دې وهمه نو هغه چې بیا ښه شو د ایوب علیه السلام د ښځې عقیده خرابه نه و نه خرابه شوی صرف خبر یې راوړو نو الله ورته وویله چې صرف داسې وکړه یوه جارو جوړه کړه او 100 ډکې پکې کېږده او په دې باندې ګزار وکړه بس ستا هغه قسم به پوره شي ځکه د ښځې او ستا بیبي چې کوم دی د دې عقیده خرابه نه وه تا ته صرف او دغه راوړی یو رپورټ او خبر یې درته راوړی نور واقعات چې چا ذکر کړي اکثره بې سنده دي نو فرمایي وخذ او ونیسه ای ایوبه بیدک په لاس خپل کې ضغثا هغه جارو د کڼکو او د ډکو چې 100 دانې پکې وي 100 کڼکې پکې وي 100 ډکې پکې وي فاضرب به نو وها په هغې سره بیبي خپله دی ولا تحنث او ځان مه سوا معنا دا کار مه پرېږده تا خو اراده کړې چې زه به 100 ګزار وهم 100 چوکې به وهمه نو که ودې نه وهو بیا حانس کې قسم در باندې وړي وی وها معمولی نو مغه شانو شو د ایوب علیه السلام قسمم پوره شو او بیبي هم تکلیف نه بچ شو الله فرمای انا وجدناه صابرا یقینا مندل او مونږ د ایوب علیه السلام صابرا ډېر کلک انسان او صبر کوونکی نعم العبد ډېر ښه بندو په دغه تکلیف او بیماری کې هم د الله عبادت کوو صبر کوو انه اواب یقینا دی الله تعالی ورګرځیدون دی ایوب علیه السلام الله تعالی ته ورګرځیدون کې الله ته ورګرځیدون کې دی انه یقینا د ایوب علیه السلام ورګرځیدون کې دی الله ته د الله نه امید لري الله ته راواپس کی نو په دې واقعا کې درس دا چې بیماری نه در باندې راشي صبر کوئ علاجم کوئ خو صبر کوئ صبر معنا دا ده چې په باباګانو پسې مه ګرځئ په زیارتونو پسې مه ګرځئ چې رواني او بعضې خلک معمولي غوندې چې دا پیران پې راشي یا څوک ورته وایي چې په تا جادو دی نو د کوپر ته هم ځان رسوي بس ځي نورو جادوګرو پسې ځان کوپر ته رسوي خو بس وایي چې ښه شمه هلکه داسې مه کوئ په دې واقعه کې زموږ دپاره دا درس دی کله کله به امتحانات راځي خو سړی به ځان نه کافر کوي واذكر عبدنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار وزدنور پیغمبران واقعات الله تعالی بیانوي په دې کې اشاره د دې خبرې ته چې اے پیغمبره ستا قوم چې ستا تکذیب کوي نو خیر دی صبر کوه ته دعوت مه پرېږده دعوت دا مه پرېږده لکه څنګه چې مخکنی پیغمبرانو دعوت هغه نه دی پرېښی نو الله رب العالمین پس د واقعې د ایوب علیه السلام نه واقعه مختصرا هغه اشارتا د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي نو فرمایي واذکر عبادنا او یاد کړه بندگان زمونږه ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام و اسحاق و اسحاق علیه السلام و یعقوب و یعقوب علیه السلام
اولی الایدی خاوندان د لاسونو معنا د مضبوط لاسونو په عملونو کې ډېر تکړه او نیک اعمال به کول خلکو ته به خیر رسو په خپل نیک اعمال کول او خلکو ته اغا خیر رسول والابصار او د سترګو والاو سترګو معنا نظر هم لګېدو خو ورسره د سترګو نه مراد د بصیرت والاو زړونه چې کومو پای کې علم پروت علم د الله تعالی علم د معرفت د الله تعالی دا پکېو یعنی زړیم آبادو او لاسونه چې کومو هغه آبادو په ښه کارونو باندې په دې کې اشاره ده کوم خلک چې مخالفت د پیغمبرانو کوي نو د دې مثال داسې دی چې لاسونه او سترګې کار نه کوي یعنی ړانده وي انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار یقینا خالص کړیو مونږه غوره کړیو مونږه دغه پیغمبران بخالصة په خالص او سوچه خوی سره عادت سره بخصلة خالصة خسته خوی سره چې هغه تقوا وا هغه ایمان او معرفت د الله تعالی او توحید یا دغه خالص خوی هغه څه شو ذکر الدار هغه یادول د کور رستونی دی چې آخرت دی یعنی مونږ ور خالص کړو دی په خوی خالص باندې چې هغه د آخرت یادولو دی پیغمبرانو ته همیشه آخرت یادو نو چې آخرت سړی ته ور یاد نو عقیده بم صحیح کوي نیک اعمال بم کوي وانهم عندنا یقینا دوی چې په نزد مونږه لمن المصطفین خامخا د غوره کړی شو نو الاخيار چې بهترین خلقو د خپل زمانه الله تعالی غوره کړو د ګناهونو نه ذاتم پاکو او الاخيار معنی دار چې نور خلقو ته خیر رسول خی انسان هغه د خیر الناس من ينفع الناس غوره انسان دا دی چې بل چاته خیر ورسیږي نو الاخيار زکو چې نور خلقو ته خیر رسو واذكر اسماعیل او یاد کړه اسماعیل علیہ السلام والیسع و یسع علیہ السلام وذل کفل او ذل کفل علیہ السلام دا ټول پیغمبرانو واقعات مخکې بیان شوي دي وکل من الاخيار او دا ټول پیغمبران دا څه شی من الاخيار د غوره خلقو نو هذا ذکر و هذا ذکر هذا معنا دا چې دا بیان د پیغمبرانو چې دا بیان شو تاسو ته انسانانو ذکر یو قسم ذکر دی او پند او نصیحت د تاسو لپاره نصیحت د تاسو د دینه عبرت واخلئ چې دغه پیغمبرانو کم صبرونه کړي تاسو یې موکئ هغه تاسو په شان انسانانو په انسانیت کې دا پیغمبران چې الله را لګړي دي د پاره چې مونږ د هغوی په شان دي شو وان للمتقین لحسن مآب د دې ځای نه وروسته الله رب العالمین زیر بیانوي بشارتونه بیانوي نیکانو انسانانو ته چې هغه خلک چې متقیان دي پرهیزګار دي هغوی څه شی دي هغوی د پاره ډېر ښایسته ښایسته نعمتون الله برابر کړی دی الله یو څو اجمالا بیانوي فرمایي رب العالمین وان للمتقین یقینا شته د المتقیانو دپاره لحسن مآب ښایسته ځای د ورتللو چې هغه جنت دی ښکلی ځای دی چې غمونه پکې نشته لا خوف نه به پکې ویره وي ولا هم یحزنون نه پکې غمجنتیا شته چې هر څه غواړي هغه پکې هغه ښایسته ځای څه شی دی جنات عدن جنتونه د همیشه دی رکیدو دی عدن معنا چې همیشه به پکې اوسیږي وتل تی نشته دی چې هلکه دې ځای نه اوس د دې کلي کې خوند نه کوي بل کلي ته به کډه یوسو او په دې کور کې خوند نه کوي بل کور به جوړ کو په دې ملک کې مزه نوره نه کوي بل ملک ته به لاړ شو نه په جنت کې همیشوالی دی همیشه به پکې اوسیږي مفتحتا پرانستی شوي به وي لهم د دې جنتیانو دپاره الابواب دروازې
همیشه به دوی ته دروازې کولاوي، دروازې د نعمتونو، دروازې د یو بل. اشاره د هغه ډیرو نعمتونو ته چې د هر چا دروازه تا ته ولاړه. دنیا کې ګورې ټولې دروازې بند دي، ستا ضرورت راغی پولیس تانې ته دروازه بند دی، وزیر اعظم ته دی راغی، بادشاہ ته دی راغی، دروازې بند دي. هلته به تا ته هره دروازه کولاوي. دویم دا دی د هر کور دروازې به کولاوي، امن دی، خوشحالي ده، د یو بل په کور باندې سړی نه ورځي، دروازې هله بندې وي چې بدامني وي. متکئین فیها تکیا وهن کې به وي دا جنتیان، فیها په دې جنتونو کې بېغامه به ناست وي، تکیا به یې وهلې وي. دنیا کې خواري کړې ده که نه، منځونه اودسونه روژې زکاتونه توحید عقیده دا هر څه اوس قلارې مزې کوه. دنیا کې ځان ستړی که چې په آخرت کې په راحت کې شي. یدعون فیها غواړي به دا جنتیان فیها په دې جنت کې بفاکهة میوې او فروټه. صرف आवाज به کوي چې فلانې فروټ دی راشي، نو هغه به ډایرک را روان وي. کثیرة ډیره، و شراب او د څکلو څیزونه، قسمه قسم د څکلو شیزونه به وي. قرآن کې ذکر شوي دي چې نهرونه به وي په سوره محمد کې، چې یو نهر هغه د شرابو به وي. خو داسې شراب مخکې ذکر شو چې هغې کې د انسان عقل هغه به نه فاسدوي. دارنګې د سپینو پیو به وي او ورسره د ګبینو به وي او د صفا اوبو به وي. په سوره محمد کې الله تعالی په 15 نمبر آیات کې ذکر کړی دي چې فیها انهار من ماء غیر آسن، اوبه به وي خو بدبویه به نه وي، ښایسته صفا اوبه به وي. وانهار من لبن لم یتغیر طعمه، د شودو نهرونه به وي د پیو خو خوند به بدل نه وي. عام شوده چې لږ ایسار شي خوند یې بدلېږي، خو د جنت شوده او پی چې کوم دی د هغې خوند به بدلېږي نه. وانهار من خمر لذة للشاربین، نهرونه به وي دارنګې د شرابو خو خوند ورکوونکي به وي څکونکو ته. معنا دا ده نشه به نه راولي په انسان، عقل به نه فاسدوي، بدبوی به پکې نه وي. وانهار من عسل مصفا، د صفا او ښکلې او سوچه ګبینو د شهدو نهرونه به وي. نو الله وایي وشرابن، د دوی دپاره به د څکلو څیزونه هم ډېر وي، دا قسمه قسم نهرونه او دارنګې شربتونه دا ټول به وي، اوبه به وي. وعندهم او د دوی سره به وي قاصرات الطرف، بیبیانې قاصراتو چې بندونکي وي. الطرف نظرونه خپل په خاوندانو کې، بل چاته به نه ګوري، صرف د خپل خاوند صفتونه به کوي، د خپل خاوند نه به خوندونه اخلي، خپل نظر به په چا باندې نه استعمالوي. او دا ډېر ښکلی صفت دی په زنانه کې. اتراب همزولې به وي. اتراب معنا دا جنتیان به په خپلو کې د یو بل همزولې وي. عبدالله ابن عباس رضی الله روایت دی چې 33 کاله عمر باندې به وي. د 33 کاله عمر کې سړی چې کوم دی عقل یې لږ مضبوطېږي او اډوکې یې مضبوطېږي. او بل دا دی چې ویښتان به چې کوم دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د جنتیانو نه به کوړی کوړی وي لکه د دې افریقایانو په شان، او نه به داسې سیده وي لکه د دې پلپینیانو په شان. دا دواړه د ښایست نښه نه ده، داسې ول به یې اخیستی وي، جردن مردن. او مردن په جنت کې به دا ګیره نشته دی، دا ګیره دنیا کې امتحان دی. امتحانن الله تعالی د سړي په مخ باندې ګیره راخېجولې، په جنت کې به بیا ګیره نه وي. مردن معنا صفا مخونه به وي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خالف اليهود والنصارى، د یهودیانو او د نصاراو خلاف وکړي. یو حدیث کې دی خالف المجوس، مجوس آتش پرست چې دي دا د اور عبادت چې کوي، د دوی خلاف وکړي. نو څه وکړي؟ ارخ اللحا، دا ګیرې را ځوړندې کوي. په بعضو حدیثونو کې داسې دي وترک اللحا، پرېږدئ. څه ورته ویې وایي ما اعفو اللحا، اعفو معنا معافې کوي. د دې وجې نه دا صرف امتحانن په دې دنیا کې چې څوک د امتحان کې پاس کېږي. هذا ما توعدون لیوم الحساب، هذا دا چې ما هغه څه دي توعدون چې وعده کې دی شوه تاسو سره، لیوم الحساب د پاره د خوشحالۍ د ورځې د قیامت او د حساب دی. دا څه چې اوس تیار شوي دي په دې ورځ به اوس تاسو خوشحاله د نیکانو خلکو دپاره، او د دې وعده د تاسو سره شوې وه په دنیا کې، خو چا به منله چا به نه منله.
ان هذا لرزقنا یقینا دا کم نعمتونه چې موږ درکړي دی او درکوي ای جنتیانو لرزقنا خامخا بخشش زمونږ دی ورکړه زمونږ دا عطا زمونږ دا رزق ویل کېږي د الله طرف ورکړه ما له چې نشته د دې دپاره من نفاد هیڅ خلاصېدل او ختمېدل بعض خلک وایي دا جنت به مست ختم شي جهنم به ختم شي ځان نه خبرې کوي الله وایي ما له من نفاد جنت او جهنم دا نه ختمیږي هذا دغه حال د مطیعینو دی هذا معنی اشاره ده دی چې دا حال چې دا ذکر شو دا د تابعدارو خلکو دی او چا چې نافرمانی کړي وي ګناهګار وي فاجران وي فاسقان وي مشرکان وي کافران وي د هغوی دپاره څه د هغوی دپاره الله تعالی اوس ذکر کوي چې څومره بد عذابونه دي وان للطاغین یقینا شته د سرکشانو لپاره طاغي ویل کېږي د طغیان نه دی چې د الله د دین نه طغیان او سرکشي او تجاوز کوي د خپل خواهش مطابق زندگی تیروي په کفر کولو سره په شرک کولو سره په بدعاتو سره په غټو ګناهونو سره نو الله فرمای ان للطاغین یقینا شته سرکشانو لپاره لشر مآب ډیر بد ځای مآب د ورتللو الته حسن مآب جنتیان لپاره خزه او د دوی لپاره بد ځای کم بد ځای دی الله وی جهنم دا جهنم دی یصلونها چې ننوځي به داخلیږي به دا جهنمیان دی جهنم ته فبئس المهاد ډیر بده بستره ده دا جهنم بد ځای دی د آرام مهاد اصل کې ویل کېږي بسترې ته نو په بستره کې سړی آرام کوي چې سړی دا وجود لږ سپک شي آرام ورته میلاو شي او دوی چې دی د آرام ځای ډیر بد ځای دی چې هغه جهنم دی بستره جهنم دی همیشه به دوی په چغو په فریادونو کې وي هذا دا دی عذاب د کفارو دپاره دا جهنم فلیذوقوه نو ودسکي دی عذاب لرا حمیم چې خوټ کېدلی اوبه دي وغساق او وینې سوي دي دا خوټ کېدلی اوبه دي او غساق معنا دا ده چې هغه وینې سوي چې د جهنمینو د زخمونو نه به روان وي دا به خوراک د دې جهنمیانو وي حدیث کې راغلی دي چې د دې غساق د دې وینو زونه که یوه بوکه د دنیا ته صرف یوه بوکه واړولی شي دومره بدبویه ده چې دا ټوله دنیا به بدبویه شي چې عذاب هم وي بدبویي هم وي وینې هم وي زخمونه هم وي هسې تصور وکړئ عاجزانو دا به څومره سخت حالات وي بعض علما ویلي غساق چې دی دا په مقابل د حمیم کې دی لکه زمهریر یخ یخ عذابونه وي چې یخنۍ نه سړی مړ شي دا ډوکې مات شي کله به ګرم عذاب ته لګي کله به یخ ته وآخر او نور عذابونه به من شکله پشان ته د دغه عذابونو ازواج قسمه قسم عذابونه به وي الله تعالی تیار کړي دی په دې قرآن کې ذکر شته هذا فوج دا یوه ډله د دې تابعان نه مراد چې د دې خپلو مشرانو بې دلیله خبره منله نبی علیه السلام به ورته ویله چې د الله دین ومنئ دوی به ویله چې زموږ پلارانو خو موږ ته داسې نه دي ویلي یا مثلا دا څوک چې په شرک اخته وي دا پنډتان هندوانه یا باطل پرسته او بېدینه پیران چې د څه نه خبر نه وي او خلک خپل عبادت ته رابلي او سجدې د هغوی مخې ته کېږي او د قبرونو نه طوافونه کوي او د الله نه مددونه نه غواړي د دوی نه غواړي نو دا کشران چې کوم دي دا یوه ډله دا به جهنم ته ورننوځي چې ورنوځي هلته به مشران مخکې نه ناست وي نو مشران به وایي هی تباه شئ بعضې کله چې یو څوک کور ته دله راشي میلمه وي که نه خوښ دي نه وي نو سړی د ځان سره داسې وګورېږي چې دا اوس څه کوي روح کې را روان دی او بعضې یو سړی ډایرکټ صراحت کوي چې سب سې رالی زما د کور ته وځه زما د دې کور نه نو دا مشران به ورته بیا داسې وایي ګورې الله پاک فرمایي هذا فوج دا یوه ډله د دې کشرانو د دې تابعدارانو چې د خپلو مشرانو یې بې دلیله خبرې منلې وي مقتحم ورننوځي به ورننوتونکي به وي معکم د تاسو سره معنا د دې مشرانو سره خدا مشران به ورته وایي لا مرحبا بهم ندوی خوشحالی او د آرام ځای بهم د دوی دپاره انهم صال النار یقینا دا ټول به داخلیږي جهنم ته مشران چې کله ووایي چې یاره څه پسې رالی لا مرحبا بهم
پښتو کې معنا چې ته چاته چې ستړی مشي او بل وایي چې نه ستړی مشي. په خیر رالی وایي نه په خیر رالی. خوشحاله اوسئ نه خوشحاله اوسئ. عام پښتو کې داسې دا نه داسې استعمالېږي. وایي سلام علیکم وایي نه وعلیکم. دلته لا مرحبا معنا دا ده چې په خیر رانلی سړي مشي ورته نه وایي. خوشحالي دې نه وي ستاسو دپاره او د ارام ځای دې نه وي. دا مشران به ورته دغه شانتي وایي. کشران به ورته بیا څه وایي؟ قالو دا کشران به وایي بل انتم بلکې تاسو چې وایي لا مرحبا بکم نه دې وي خوشحالي ستاسو دپاره او د ارام ځای. انتم قدمتموه تاسو را مخکې کړي دي دا مونږ ته، یعنی تاسو را مخکې کړي د عذاب مونږ ته. د عذاب خو ستاسو د وجې نه مونږ باندې راغی. بې دلیله دین مونږ ته بیانوه او بس زمونږ هم سترګې پټې وې بس چې الا بلا برګردنې ملا به م ویله او بس مونږ هم تاسو پسې در روانو. فبئس القرار نو ډېر ناکاره ځای دی دا وره، دا دوزخ ډېر ناکاره ځای دی. قالو نو دا کشران به ووایي دعاګانې به شروع کی، الله ته به زاریګانې شروع کی او خیرا به کوي د خپلو مشرانو ته. قالو او به وایي ربنا ای رب زمونږه من قدم لنا چا چې را مخکې کړی دی مونږ ته هذا دا عذاب، یعنی د چا په وجه چې را مخکې شوی دی. فزده نو زیات کا غلرا عذابا عذاب ضعفا دوچن فی النار په اور کې. یا الله تنور مر لا عذاب ورکې دي مشرانو لا چې مونږی گمراه کړیو او مونږ ته به دلیل خبرې بیانولې. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. دا جهنمین با پخپل منځ کې دا کشران او مشران با یو وخت دسی وي چې الکه مونږ چې په دنیا کې ورته دهشتګرد ویلا او بدتر مرته ویلا او دا مرته ویلا چې شرونه خوري نوې دیني دی دنیا ته راوړل، هغه خلک څه شو چې مونږ به بد ګڼل، یعنی مسلمانان یادای دا کافر به دسی وي. وقالوا وای بدو ما لنا سوجد مونږ د پاره لا نرى رجالا چې نوینو مونږ هغه سړي كنا نعدهم چې مونږ شمار لغوی لرا من الاشرار د شر والاونه چې مونږ به ویل چې دا شرین دي په جهنم کې خو نه ښکاري هغه چیرته دي. اتخذناهم سخریا آیا نیولي و مونږ دوی لرا سخریا په مسخرو سره. ام زاغت عنهم الابصار یا کږي دي د دوی نه الابصار سترګې زمونږه چې نه وینو مونږه. دا مونږ اسی مسخرې هغوی پسې کولې، زمونږ دا مسخرې په نه حقه وي که نه په دې جهنم کې شته دی مونږ یې نه وینو. نه جهنم کې نشته، هغه بره دي په جنت کې دي، خو تاسو په ظلم مسخرې کولې. ان ذلک یقینا دغه مذکوره قصه چې دا بیان شو د اور والاو چې خپل منځ کې به داسې بیا خبرې کوي لحق خامخا دا واقعي خبرې دي، رښتیا خبرې دي. تخاصم اهل النار چې جګړه کول د دوزخیانو دي د اور والاو دي په خپل منځ کې. کومه خبره دای بیان دی. ان ذلک د پاره بیان دی چې دغه جګړې کول په خپل منځ کې دا څه شی دي. دا غوره حق خبرې سبا لبم یو بل ته ګریوان ته لاس ورا-چولې وي، په جهنم کې به یو بل را غورځوي. خو د خلاصون لاره بم بیانې رب العالمین فرمایي چې اوس نه تاسو توبه وباسئ. بې دلیله خبره که د پلارم دی وي هغه مه منه، او که دشمن دی هم وي چې دلیل درته بیان کو خبره منه. مشهور حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کجورو باندې ابو هريره رضی الله عنه مقرر کړو چې ته دې پیرا کوا، پیرې راغ غلای کولا ناغه ونیو چې ویني وایزه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بوزم. هغه ورته ما مبوزه خو زه به تدسی او ذکر وخم کاغه دی و منګه پیریان او شیطانان غزه ته نشو راتلی وای راته خایزه وای آیت الکرسی وای په ایمان او په توحید او په عقیده او په یقین سره وای، صرف توتی گردان نه ځان په پوی کوي. آیت الکرسی کې د الله وحدانیت دی. سار له چراغ ابو هريره زهود نبی اسلام ویل چې ستاغه بندیوان اسیرو کا او جیلی چتانی ولو هغه تسو ویلا و هغه دسی ویلا چې بس آیت الکرسی وای غزل و موږ ناراضو. نبی اسلام ویل صدقه وهو كذوب، دا خبره رښتیا کړي اگر چې شیطان دی خدای دروغجن دا.
نو ګورئ شیطان زمونږ دشمن دی، ان الشیطان لکم عدو مبین. خو چې خبره حق ده د شیطان خبره منل پکاري. او چې پلار دی مشر رور دی د کلی مولا دی ملک دی غلطه خبره درته وکړله بې دلیله خبره هغه مه منه، ځکه په ورځ د قیامت به بیا جګړې وي بیا فایده نه کوي. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. په دې آیاتونو کې الله رب العالمین رښتینواله د خپل پیغمبر بیانوي چې صحیح پیغمبر دی دا او الله د طرف را لېږلی شوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. قل ورته ووایه ای پیغمبره انما انا منذر، یقینا زه ویره ورکوونکی یم هغه چاته چې څوک په کفرونو کې په کفر او په شرک اخته دي، په ګناهونو او بدعاتو کې اخته دي، زه به ورته ویره ورکوم چې دا مه کوئ. وما من اله الا الله، نشته دی حقدار د بندګۍ الا الله سوا د الله تعالی نه بل هیڅوک، الواحد چې یو ذات دی شریک نه لري، القهار او قهر کوونکی ذات دی چې څوک دغه خلاف کې هغه ته الله غوسه کیږي قهر ور باندې را لیږي. د الله نه علاوه بل هیڅ چاته مه ټیټېږه او مه زړه ټیټوه، په زړه کې هم د الله رب العالمین نه علاوه د بل چا یره مه ساته. یره بس بعضې خلک ډېر یېرېږي، بس ګرځي په دې ساحرانو جادوګرانو په پیرانو پسې چې دا مسله ده او دا مسله ده او دا د دروغو خبرې ورته هغوی هم کوي او که نه وایي حسارات شته دی وایي. نن سبا خو سوشل میډیا دور دی ټول هغه دغه شو راښکاره شو ټول دروغ وایي. الله وایي صرف د الله نه امید ساته، د الله سره تعلق ساته. داسې الله تعالی دی رب السماوات والارض چې پالنه کوونکی دی او رب دی د اسمانونو والارض او د ځمکې وما بینهما او په منځ د دې دواړو کې چې څومره مخلوقات دي د وریځو د سپوږمۍ د نوره د ستورو د هواګانو د فضا د مرغانو د دې ټولو کنټرولر او کنټرول کوونکی او پالنه کوونکی الله تعالی دی. العزیز غالب ذات دی، الغفار بخنه کوونکی ذات دی. دې کې اشاره ده خبره ته چې د اسمانونو مالک دی، د ټولو اسمانونو انتظام الله تعالی چلوي، د ځمکې الله تعالی چلوي، د بحر و بر د سمندرونو الله تعالی نظام چلوي. نو ستا دا بیماری څه شی دی چې دا نشي حل کولی رب العالمین چې ته ګرځې په درګاهونو باندې، ته ګرځې په بوتانو باندې. اے انسان لږ سوچ وکړه دې کې الله رب العالمین ته رجوع وکړه. که بیمار یې، که قرضدار یې، که ټینشن دی، که بچی دی نه کېږي، که پیریانو راګیر کړی، شیطانانو راګیر کړی، سحر جادو، هر څه علاج د الله په کتاب کې شته. قل ورته ووایه پیغمبره هو نبأ عظیم. په دې آیات کې الله رب العالمین حقانیت د قرآن بیانوي چې دا قرآن چې دی نبأ عظیم، دا خبر دی ډیر لوی. هو دا قرآن یا ضمیر راجع ده د قیامت ته، خو راجح قول دار قرآن ته. قل ورته ووایه پیغمبره هو دا قرآن چې دی نبأ، دا خبر دی عظیم لوی شان والا. دا قرآن دا لوی خبر دی د الله د طرفه. ټول پکې خبرونه دي کنه چې څوک داسې وکړي داسې به کېږي، چې څوک داسې وکړي داسې سزا به ورته میلاوي. او یا نبأن مراد د قیامت هم دی، دغه باره کې هم راغلی عما یتساءلون عن النبأ العظیم. الته راجح تفسیر امام شوکانی لیکي چې النبأ العظیم الته په هغې صورت کې مراد هغه لوی خبر هغه څه شی دی د قیامت ورځ ده، ځکه وروسته احوال ټول قیامت په هغې صورت کې بیانېږي. انتم عنه تاسو د دغه قرآن نه معرضون مخ ګرځونکي، یا عنه معنا د دغه قیامت نه مخ ګرځونکي معنا ایمان نه راوړئ تاسو په دې. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. په دې آیات کې اوس دا خبره بیانېږي چې ما ته هم هیڅ معلومات نو، پیغمبر چې دی هغه علم غیب نه لري. الله تعالی چې ورته وحی ونه کړي نبی علیہ السلام هم انسانو نه پوهېدو. نبی علیہ السلام ته الله صفا وایي قل لا اعلم الغیب. اے پیغمبره د خلکو ته اعلان وکړه چې ګوره زه په غیبو نه پوهېږم. په غیبو څوک پوهېږي؟ صرف الله تعالی عالم الغیب والشهاده. نو دلته خپله وایي چې اے پیغمبره ته دا مو وایه چې ما کان لی من علم، ما کان لیا نشته دی ما لره من علم پویا بالملأ الاعلی پاغا ټولګي اوچت باندې، په ډله اوچته باندې، مجلس اوچت باندې، مراد تینا مجلس د ملائکو.
اذ یختصمون کله چې جګړې کولې په شان د آدم علیه السلام کې. یعنی ما ته د دې علم نو، د علم ورته چا وښود عزیزانو. دا واقعه چې د مخکې سورې بقره کې بیان شوې ده. واذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. ملائکو ته الله تعالی ویل چې زه انسان پیدا کوم. ملائکو بحث شروع کو، وی الله ته داسې څوک پیدا کړي چې هغه په دې ځمکه کې فساد کوي، مونږ ستا تسبیح بیانو، مونږ کافي یو که نه؟ نو الله تعالی وی ګوره چې اذ یختصمون کله چې بحث کو چې ما ویل انسان پیدا کوم، دوی ویل چې مونږ کافي یو که نه؟ خو چې کله ورته پته ولګي د ملایکو فورا توبه ویسته، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. مونږ ته دومره پته نه وه چې کله پیدا شو د انسان کمالات یې وکتل او انسان الله څه دپاره پیدا کړی. نو دا علم د پیغمبر سره نو صلی الله علیه وسلم، دا ورته الله ښودلی و. نو عالم الغیب ذات څوک دی؟ الله تعالی. ان یوحى الی نکیږي وحی الی ماتا الا مگر د دې خبرې انما د دې چې الا مگر انما د دې خبرې انا نذیرون چې زه ویره ورکوونکی یم، مبین ښکاره. ما ته چې کومه وحی کېږي د دې دپاره چې زه به دې خلکو ته ویره ورکوم چې د الله عبادت شروع کړي او دا شرکونه پرېږدئ. اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من طین. هغه هم دا و کله چې وویل رب ستا للملائکة ملائکو ته انی خالق یقینا زه پیدا کوونکی یم بشرا یو انسان. بشر ویل کېږي چې ښکاري، رواني ښکاري. بشر د بشرې نه دی، بشره د پوستکي ته ویل کېږي. او دا پیریان چې دي او ملائکې چې دي چې رواني ښکاري، نه جسدونه شته، ځکه څه ملائک د نور نه پیدا دي او دا پیریان چې دا د اور نه پیدا دي، ناری مخلوق دی. او بشر دا بشری مخلوق دی، آدمی. دا بدن لري، ټوکړه لري، څرمن لري. من طین د خټونه فاذا سویته هر کله چې زه برابر کما، یعنی قالب داغه او شکل داغه برابر کم، ونفخت فيه او پکما پاغه کې من روحي د روح زمانه، یعنی صاحب کې واچوما. نو اے فرشتو تاسو بسو کې فقعوا ما نپریوزی تاسو له په طرف د دغه آدم علیه السلام مانی، انسان مانی، ساجدین سجده کون کی تعظیما، د تعظیم سجده. په هغه ټیم کې دا سجده چې کومه وه د هغوی په دغه کې جایز و، الله رب العالمین په حکم باندې وه. او بعض علما وایي چې دا صرف ټیټېدل و. به هر حال قرآن کې ساجدین راغلی، سجده مراد ده او د الله په حکم باندې. خو دا د عبادت سجده نه وه. لکه موږ اوس سجده کوو په طرف د چای کوو؟ کعبې ته ګوره چې دا چې ورشو کعبې ته موږ سجده کوو. خو دا سجده خو موږ کعبې ته خو نه کوو، په طرف د کعبې کوو. سجده اصل کې چا ته ده؟ الله تعالی ته. نو دې دغه معنا وه چې تاسو دغه طرف ته سجده وکئ. فسجد الملائکة نو سجده وکړله ملائکو کلهم ټولو اجمعون په جمع سره الا ابلیس مگر ابلیس د شیطانانو پلار، د پیریانو پلار، استکبر لوی وکړله وکانه من الکافرین او شو دی د کافرانو نه، یا و په علم د الله تعالی کې د کافرانو نه. ملائکو سجده وکړه، د الله حکم یې ومنو او شیطان چې دی هغه ونه منله. شیطان ته الله وویله چې ته سجده وکړه. مخکې صورتونو کې ذکر شوي دي چې تا ولې سجده ونه کړله؟ اذ امرتک، ما چې درته امر وکړو. نو ابلیس فورا الله رب العالمین هم ته تپوس وکړو چې قال ویل الله تعالی یا ابلیس، اے ابلیسا ما منعک، څه شي منع کړی ته ان تسجدا د دې نه چې ته سجده وکړې لما هغه چا ته خلقتو چې پیدا کړی دی ما او جوړ کړی دی ما بیدی په خپلو دواړو لاسونو. الله تعالی ټول مخلوقات، اکثر مخلوقات په کل نفس سره پیدا کړي. یو څو شیزونه الله تعالی په لاس باندې پیدا کړي څنګه چې د هغه د شان سره مناسب وي. په خپلو لاسو مبارکو چې پیدا کړی یو پکې د انسان د آدم علیه السلام چې دې ته دې ولې سجده ونه کړه؟ استکبرت ام کنت من العالین، آیا لوی دې وکړل ام کنت او که ته من العالین د اوچتو خلکو نه؟ هسې تکبر کې که نه رښتیا داسې اوچت شان والای چې ته اوس دونه غټ سړی چې ته سجده نه کوې. زه درته یم سجده وکړه، ملایکو سجده وکړه او ته یې نه کوې. نو ګورئ ملائکو ته چې الله ویله سجده وکړه نو فورا دی پکې عقل ونه چلو چې دا خو اوس را پیدا شو زموږ د مخې او د خاورې نه پیدا دی، موږ د رڼا نه پیدا یو
او مونږ مضبوط یو، مونږ عابدان یو، مونږ ولې دته سجده وکړو؟ نو د دلیل خبره ومنله، عقل استعمال نکو، نقل یې ومنو. شیطان چې هغه عقل نه کار واخستو، الله ته ویل چې نه ربا دا سجدې صحیح نه دي، ولې زه خو دنه غوره یم، زه د اور نه پیدا کړی، اور ښایسته دی، شکل یې ښایسته دی، رڼا لري، او دا د خاورې نه پیدا کړی، خاوره خو ذلیل شی دی، سړی پې ګرځي، دته به زه اوس سجده کوم. عقل استعمال کو، حالانکه دا عقلیات هم غلطو. خټه کې او په ځمکه کې فایده ډېره ده، په ځمکه کې اوبه دي، په ځمکه کې خاوره ده، په خاوره کې نشونما کېږي، ترقي راځي، بوټې پکې غټېږي او شی درله محفوظ ساتي. دا غنم دانې ورته وراچه او محفوظ ساتي، نور هم درله راټوکوي. او چې ته ډېر غنم دی اور ته وراچې ټول درله سوځي. نو د فایدو په لحاظ باندې داسې نه چې اور کې فایدې نشته، حق هم شته، ډېرې فایدې هغه په دې خاوره کې دي. خود تکبر وکړو چې نه نه ستا خبره نه منم رب العالمین، او دا دته سجده نه کوم. نو وی ویل خپله یې وویله شیطان، قال وویله شیطان انا خیر منه، زه غوره یم ددنه. ولې غوره یې دا یې ونه ویله چې زه موحد یم، زه بندګي کوم، زه عالم یم، وینا عقل استعمال کو. خلقتنی من نار، زه دې پیدا کړی یم د اور نه، وخلقته پیدا کړی دی دا انسان د آدم علیه السلام من طین د خټې نه، اور خو ښایسته دی د خټې نه. نو الله رب العالمین ورته ویل، قال ویل الله تعالی فخرج، نو وزه د دې منها د دې جنت نه، فانک ته چې رجیم رټلی شوی، وزه جنت نه راویستو، هر وخت کې ورته رټلی کېږي. موږ هم خلک همیشه داسې وکړو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلی شوي نه. هر څوک یې رټي، هر سړی چې ردې بدې وایي شیطان پسې وایي. او رجیم معنا دا هم ده چې الله رب العالمین به جهنم ته بوځي. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، او یقینا شته دی پتا باندې لعنتي، لعنت زما، الى یوم الدین، تر ورځې د جزا پورې، د قیامت پورې به ته داسې لعینې ملعون بی. لعنت ویل کېږي شړل د رحمت نه، یعنی پتا باندې به زما رحمتونه نه کېږي، ته پرېږده په قیامت پورې همداسې ته ذلیله ګرځې، رټلی شوی به ګرځې. خو بیا هم شیطانو دعا یې وغوښته، قال ویل ربي فانظرني الى يوم يبعثون، اے رب زما فانظرني مهلت را کماتا، الى يوم يبعثون، تر ورځې هغه ورځې پورې یبعثون چې دوباره ژوندي کېدی شي په هغې کې د انسانانه. د ابلیس هم ایمان په قیامت، ای الله دونه عمر راله راکه چې زه څه وکړم، هغه وخته پورې ژوندی یم چې دوباره را ژوندي کېږي. نو الله تعالی ورته ویل، قال ویل الله تعالی فانک ته چې من المنظرین، مهلت درکړی شوونه، خو الی یوم الوقت المعلوم، هغه ورځې د وخت مقرر پورې په علم د الله تعالی کې چې هغه اولنۍ شپېلۍ ده. ګوره د شیطان ډېر هوښیار و، تاسو سوچو کې د آیتونو کې وایي الله ما له هغه ځای پورې عمر راکړي چې دوباره انسانان را پاڅېږي. نو معنا دوباره انسان چې را پاڅېږي د قیامت د سختو نه به زه په امن کې شم. الله تعالی ورته ویل چې نه، د قیامت د دې اولنۍ شپېلۍ پورې بس تا دغه دی، بس په هغې سره به تم هلاکېږي، دومره پورې عمر. نو بیا چې کله دته عمر ملاو شو، نو فورا بس دغه شروع کو، پته ورته ولګی چې الله خو مې دعا قبوله کړله چې زما عمر به اوږدي. نو بیا یې بیا نافرماني شروع کړه. قال ویله فبعزتک، قسم مې دې ستا په عزت باندې ای الله، لأغوینهم خامخا به ګمراه کوم د انسانان اجمعین ټول، الا عبادک مگر بندگان ستا، منهم د دغه انسانانو نه المخلصین چې بچ کړی شوي دي د شرک نه، بچ کړی شوي دي د څه شي نه، د بدعاتو نه، هغوی باندې به مې وس نه رسېږي، نور به اکثره انسانان تباه کومه. حتی مخکې آیتونو کې تیر شوي دي په اولنو سپارو کې چې زه به ورته راځم من بین ایدیهم، د مخامخ نه، شا طرفه، د ښی طرفه، ګس طرفه، وسوسې به ورته وراچومه او زه به تباه کومه، بربادوم به. شیطان صرف ګمان کړو، الله تعالی به رسو فرمایي ولقد صدق، یقینا دا شیطان چې کوم ګمان کړو خپل ګمان یې رښتیا کو په دې انسانانو. هسې ویلو چې زه به ګمراه کوم، یقین خو ورسره نه، خو خپل ګمان پسې لاړه. اوس وګورئ څومره انسانان د شیطان په لار رواني. په دې موجوده خلکو کې په اربونو انسانان دي، او ډېر اربونه چې دي عرب دا چې دي کافر دي، بالکل اسلام اندر شیطان په طرف روان دي. په مسلمانانو کې به تاسو وګورئ څومره مسلمانان دي تش په نوم مسلمانان، اسلام پیژنې نه، مونځ هم نه کوي، اودس هم نه کوي، په شرکونو کې اخته دي، دا د شیطان په لار روان دي. ډېر کم خلک دي چې هغه صحیح مسلمانان دي او هغه د قرآن او د حدیث په لاره باندې روان خلک دي، ساده مسلمانان دي، شرکونه نه کوي.
غټ غټ ګناهونه نه کوي، کفر کې اخته نه دي، نو الله رب العالمین دې مونږ او تاسو په هغه بندگانو کې راولي چې هغه مخلصین وي او د شیطان دغه جالونو نه او د چالونو نه بچوي. قال نو ویل الله تعالی فالحق دا حق خبره ده، والحق اقول او حق وایم زه. فالحق یا دا معنی ده چې انا الحق، زه حق ما او حق به ویم. قتاده رحمه الله به داسې ویلم. او یا دا معنی ده چې فالحق مني، الله ویله دا حق زما د طرفه دی د قرآن. او یا دا ما چې کومه خبره کړې ده هغه حق ده. هغه کومه خبره ده؟ هغه دا د شیطان لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. زبدا کته دا خلق دی گمراه کړل او ستا په لار روان شو او زما د کتاب او زما د پیغمبرانو په طرف باندې روان نشو، نو زبدا انسانان او تا سرستا د ډلو د جهنم ته ورارتم او جهنم به در باندې ډکم. دا حق خبره ده، دا به زه پوره کوم. هغه حق خبره ده، رسو تفصیل ذکر دی. لأملأن جهنم خامخا به ډکوم جهنم من کستانا و ممن او د هغه چانه تبعک چې تابعداري کوي مې ستا منهم د دغه انسانانو نه اجمعین ټول. څوک چې ستا په لار روان وي دا ټول به زه جهنم ته ورغورځوم. قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتکلفین. اوس په دې آیات کې الله رب العالمین خپل پیغمبر ته وایي چې پیغمبر د انسانانو ته وایا چې زه ته دعوت کوم، ګوره خو زما لالچ نشته، تاسو نه مزدوریان نه غواړم، تاسو نه پیسې نه غواړم، صرف زه مزدوري که غواړم د الله رب العالمین نه اجر غواړم، جنت غواړم د الله نه، د الله رضا غواړم. قل ورته ووایه ای حبیبا ما اسألکم نه غواړم ستاسو نه علیه په بیانولو د دې دین باندې، د قرآن باندې او د حدیثو او د حدیثو باندې من اجر سمزدوری سعوز او بدلا د دنیا سلالچ می نشتا. وما انا او نیم زه من المتکلفین د تکلیف کوونکو نه یا د دروغ جوړونکو نه. دوی به ویل دا پیغمبر چې دی قرآن د ځان نه جوړ کړی، تکلف کې ځان اچولی. نبی علیہ السلام وویل چې زه متکلفینو نه یم، چې زه ځان په تکلیف کې اچوم او دومره سخت قرآن د ځان نه جوړوم. دا د الله کتاب دی، الله را لېږلی دی او زه تکلف کوونکی نه یم. او متکلفین کې دا معنی هم صحیح ده چې تکلف مه کوه. تکلف معنی ځان مه تکلیف، یو شی دی د وس نه دی او ته کې یو مېلمه دله راغی او وس دې نشته، ته خامخا زه ګډه لالم او زه بل چا نه قرض کوې او بیا د قرض هم نشي ادا کولی. بعضې خلک داسې کوي خپل ځان د شو دپاره چې زه خو ډېره خرچه کوم او حقیقت کې هغه وسې نه کېږي. نه، بس پښتانه وایي پیاز دی په نیاز دی، وایي چې څه تیار هغه د یاري، څومره چې د وس کې د ساده زندگی. وما انا من المتکلفین، نبی علیہ السلام د تکلف کوونکو نه، تکلیف کوونکو نه نو، دروغ جوړونکو نه نو. خو اصل معنا دا دلته سیاق و سباق داري. وما انا نيمز من المتکلفین، د تکلیف کوونکو نه په جوړولو د قرآن کې د ځان نه قرآن نه جوړوم. ان هو نه دی دا قرآن الا ذکر مگر نصیحت دی للعالمین د پاره د ټولو مخلوقاتو، د ټولو انسانانو. اے انسانانو کې يهوديان دي که نصارا دي، هندوان دي که مجوسیان دي، مسلمانان دي که کافر دي، د دې ټولو د هدایت د پاره دا کتاب د کسو کې دی هدایت تخلی. دا صرف د مسلمانانو د پاره نه، هدل للناس، د ټول انسانیت د پاره الله را لګلې. ولتعلمن خامخا پوی بشی تاسو اے کافرانو نبأه په خبر د دې قرآن باندې، یعنی د قرآن پرشتینوالی به خبر شي بعد حین رستو د څه زمانې نه، چې مراد تینا قیامت دی. پته به ته ولګېږي، بیا به خپلو سترګو وینئ چې هلکه دا قرآن دا خو حقیقت و، مونږ تینا اسې انکار کوو. قرآن ویلو چې قیامت راځي، دا دی مونږ په خپلو سترګو ولیده. قرآن ویلو چې جنت شته دی، دا دی جنتونو ته خلک لاړل. جهنم شته دی، پیغمبران شته، دوباره ژوند شته دی. نو تاسو ته به د دې قرآن حقیقت بیا به ته پته ولګېږي د قیامت نه رستو. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو شوق او رغبت، مینه او محبت د الله د کتاب سره پیدا کړي، او رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول په قرآن باندې پوي کړي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.